پرستی نن سبا د قوم پرستی خبر ډیر زیاتې پر روانې دي په پورته لوی افغانستان کې. بعد یو فیصد خلک په تاجک یا یو فیصد هزاره یا پښتانه یا ترکمن یا ازبک دا دلته یو پردی د سره روانه ده. آیا قوم پرستی په اسلام کې اجازه لري؟ په انسانیت کې اجازه لري؟ آیا دا قوم پرستی د خلک د چشته لپاره د وطن د ورانولو لپاره د بربادولو لپاره کې آبادولو لپاره کې به غوړو کې تاسو پاچا کمال صاحب اول خو دا ستا کم سوال چې تا وکړ ستا په دې سوال کې په خپل یو جواب ستا په دې خپل سوال کې یو جواب ستا چې تا دا وویل چې قوم پرستی اسلام آبادی کې بربادي. یو خبره. دومره خبره کوم سړی چې تعصب کوي تعصب هم په خپل قوم پرستی ته ویل کیږي. دا قوم پرستی یا دا تعصب کول دا هم په خپل د اسلام او د دین خلاف کار دی. که چیرې تاسو دا سوال غوښتي د دې سوال جواب کتل مسه غوښتي هغه جواب ماته درکړئ. اوس ماته اجازه شته چې تاسو پوښتنه وکړم؟ مهرباني. اچھا کمال صاحب په دې خبره باندې یقیني سولې چې تعصب یا قوم پرستی دا په اسلام کې بد کار خلاف کار دی. بیا د هغه سما بعد کچيري موږ دا شانو ته وګورو ستا لایو ویډیوګانې ما کتلې دي ستا نور تقریبا بغیر لایو چې تا بیا پوسټ کړي دي یا پر یوټیوب باندې یا پر فیسبوک باندې هغه ما کتلې دي ستا د تعصب چې ته کوې چې د قوم هغه یو اړخ د افغانستان پښتانه بولي بل اړخ د پاکستان پښتانه بولي. دا د افغانستان او د پاکستان په پښتنو کې آیا فرق چی دی؟ فرق ماته راوښیو څه لږ واضح راته وکړه تفصیل راته راکړه ډېر مهرباني وکړه. فرق څه دی؟ اوهو فرق هیڅ هم نشته. دا یو افغان دی یو پښتانه دی یو د لوی افغانستان برخه ده. اوس به اول په انګریز قبضه کړي اوس په تورمش قبضه کړي ده پنجابي. پاچا کمال صاحب ګوره زه به دا خبره تاسو پوښتنه وکړم تا وویل چې ول ګوره څه ټیم که دغه عمران خان کچيري پر دا ځای باندې راسي هغه ټیم اوکې دی صحیح دی مګر کچيري د دې څخه در مخه ته خپل ویډیوګانې وګورې خپل لایفونه وګورې تا د پنجابي په ملک وسیدلو پښتنو ته تا په پښتانه باندې سره نه دی ویلي په غلام دی ورته ویلي په خلاف دی ورته ویلي په بد سړي دی ورته ویلي کله دی ویلي سبا خبرې به وکړو مطلب زستان سره دا به دلیل په دې وجه باندې کوم چې دا خلک موضوع ته ناستي دا پښتني واوري بهر د خلکو سر خلاصي چې پښتون څوک پاکستاني څوک دی پنجابي څوک دی سندي څوک دی حتی ازما استاد افغانستان کې د نه خلک د افغانستان زما هم دي زه پښتون یم په حال پاکستان کې هم پاکستاني یم زه د افغانستان هم زما دی په زما استاد افغانستان کې بالکل ازبک ستا تاجک ستا هزاره ستا پښتون ستا هغه پښتنو ته ما وتا ګر سره د ګر سره جلا جمپ مورته شي دي او د پښتنو ته پاکستان د پنجابي په ملک کې وسیږي د ته جلا ګر سره یو جلا موډ یو جلا جمپ ورته شي دي آیا د دې واضح کېدل چې دا په مخ کې تاسو سره جلا کړی و د عمران خان د حکومت سره مخه د دې وجه چې شو او چې نن تاسو سره وکړي د دې وجه چې شته ولی دا سره جلا کړی تاسو مخه ها بس غفال کله چې ورکوړه مونږ کې د چې ډېر راشي ډېر اول خدای چې زما هر ویډیو کې ما ویل چې تقریبا کې بعد زما نه رجل لار او بر یو افغان یو پښتون لار او بر یو افغان بالکل او صحیح ده بل دا چې وروره دا خو ځنه یم چې د افکار پښتانه څخه چې ټول پاکستان د غلامي ثبوت شو خپل د عمران خان په دې حکومت کې ثبوت شو عمران خان ثبوت کړه یا د امریکای د خوانه دا دغه ثبوت شو چې دا یو غلام هواد دی او دا تل د اسلام په خلاف باندې پاتې شو د لر او بر ماته د یختوم را فرق نشته ځکه ماته نشته چې زما په دې باندې ماغه خلاصي چې دا یو قوم دی یو ملت دی یو خلک دی دا په دې سیمه خاطر او په دې شینو باندې څوک نشي بیلولې زه هیڅ کله دا فرض دا اوس چې دا خبرې کومه که زما د لر او که د بر پښتون وي چې هغه کنځلې کوي بدرت کوي او بې ځایه قوم پرستي کوي د خلاف یم دا زما ما ګوتم دې ضروري ورونه ګل خان نه لیکو ګل خان نو زمونږ ورورو خبره دا کوله